سلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت کلي به مو په تن وي. په یوه نوي ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د حاملتوب یا بلاربښت نښې تاسو ته وښیم. درنو دوستانو، یوه یادونه کوم چې زموږ چینل د نور ښو معلوماتو لپاره درسره سبسکرایب کړئ. کله چې ښځه حامله شي، دغه لاندې نښې پکې ورو ورو راڅرګندېږي. اول، د ښځې زړه راجګېږي یا نکای ورځي. دوهم، ښځې ته ځان سست او ناروغه ښکاري او حیض یې بند شي. دریمه میاشت یې لږ څه خېټه را پیدا شي. څلورم، پر څلورمه او پنځمه میاشت ښځې د جنین په خوځښت پوهېږي. پنځم، د ښځې تیونه راغوټېږي، شیدې پکې را پیدا کېږي او سرونه یې تورواله پیدا کوي. شپږم، ځینې وخت د ښځې د پښو رګونه پړسېږي. اووم، ځینې مهال حاملې ښځې د زړه سوي شکایت پیدا کوي. اتم، ښځه ډېره ژر ستړې کېږي. هم د حاملتوب په وروستیو وختونو کې حاملې ته تشه میتیازې ډېرې ژر ورځي. درنو دوستانو، په وروستیو کې یادونه کوم چې زموږ چینل د نورو ښو معلوماتو لپاره درسره سبسکرایب کړئ.